د سکایپ پته مو ده پښتو ټیوي ټکی ادبي دیره. که غواړئ له خپرونې څخه وړاندې یا د خپرونې پر وخت خپل اندونه د ټویټر پر پاڼه ولرئ نو د ټویټر پته مو ده www.twitter.com/PTV ادبي دیره. که غواړئ د پښتو ادبي دیرې تېرې خپرونې د یوټیوب له لارې وګورئ نو د یوټیوب پته مو ده www.youtube.com/PTV ادبي دیره. پښتو ادبي دیره هره شپه د 10 بجو څخه تر 11 بجو په ژوندۍ بڼه او تکرار یې د ورځې هره ورځ له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې مه هېروئ. دومره چې ونه کړو جانانه بیا خو کار نه کېږي. اوس له دې پرته چې دا زړه مې کم درجار نه کېږي. اوس له دې پرته چې دا زړه مې کم درجار نه کېږي. څه ملامت که ستا د تورو زلفو ووهمېدم دا نن سبا حلالول توا په تار نه کېږي. دا نن سبا حلالول توا په تار نه کېږي. د پښتو ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو ګېډۍ سلامونه مې ومنئ. ښه راغلاست. خدای مو راوله. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست او همدا ګړی به د خپلو ټلویزیونونو سره ناست یاست او پښتو ادبي دیره به د 1 ساعت لپاره را سره په ګډه اورئ. درنو لیدونکو نن بیا هم د پښتو پرون شپه چې پښتو پرونۍ شپه ادبي دیره کې چې مو کم څه پاته سوي وه پر هغه سره غږېږو. درنو لیدونکو د سینات یوه بېلګه پاته سوې وله پر هغه بېلګه غږېږو. اړیکه به واخلو. اړیکې وروسته درنو لیدونکو بیا هم ستاسو السلام علیکم. سلامونه مې کوي تاسو ته تاسو ګران همکار تاسو ټولو قدمونه مې ژوندی اوسئ ښاغلی توخي. څه مو راوړي دي پښتو ادبي دیره ته؟ څه چې مو راوړي دي هغه درنو لیدونکو ته وړاندې کړي. ارشاد په مینه یې اورو. څوک مو دفتر څوک مو شرکت څوک مو فرهنګ څوک مو کلچر څوک کارخانې ورانوي. او دا ببر سرونه دا نوی سټایل د خدای طبقه کړي زموږ جامې ورانوي چې لیکنه دا درنې جامې میراث پاتې ولې نامرده انسانانو دا نصیحت او دستور ورانوي. خلکو ته وګورئ ملي تشکیل کوي د بیچاره افغان سړک او پلچک دوی ورانوي. نور ولسونه د هېواد په جوړښت سر ورکوي. نور ولسونه د هېواد په جوړښت سر ورکوي. زموږ مظلوم ملت مکتب مدرسې دوی ورانوي. دا غټې جامې خوند لږ د پښتون سره کړه. دا غټې جامې خوند لږ د پښتون سره کړه. له بده مرغه چې د ښاغلي توخي اړیکه پرې شوه. مننه. دا هم له ښاغلي توخي څخه هغه یو شعر دی. ښاغلي توخي ته به دغه 2 بیتونه ډالۍ کړو. وایي راځئ چې کښتۍ واخلو د فضا و کرانو ته د ستورو په کوڅو کې د سپوږمۍ و نندارو ته. انسان دی ولاړ سوی و تسخیر ته د ماحول. انسان دی ولاړ سوی و تسخیر ته د ماحول. وزرونه یې جوړ کړي د فضا و الوتو ته. وزرونه یې جوړ کړي د فضا و الوتو ته. ښاغلي توخي ته دې ډالۍ وي. نو خدای دې وکړي چې دې هم فون ځینې واخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جوړ یې؟ د چشتن لوی مهرباني ده ښاغلی دا خوږ نوم دې راته واخله او پښتو ادبي دیرې ته دې څه راوړي دي؟ د هلمند ولایت نه خبرې درسره کوم د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تورخان. ښاغلی تورخان څه مو راوړي دي څه لرئ چې درنو لیدونکو ته یې وړاندې کړي؟ سره شته چې موږ درته بیان کړو په موضوع خبرې یو چې راته تشریح کړي ولاکه مو سره کوم الله
څنګه زما ورور سره معلومات راکړه یو دم دغه ته موضوع ته ولګېدلو ښه نو داسې دی چې بله زم تا واده کړی و چې بله ورځ راځم یو څه راوړم پښتو ادبي دایرې ته به یو څه تیار کړي وي یو لنډۍ یو غزل یو دوه بیتونه چې درنو لیدونکو ته یې وړاندې کړې لنډۍ خوراکه ډېر وخت کېږي نو خاصو پر زړه ولاکه راځي خو زړونه مو دغه مو ډک سر خلاصو د هلمند سېلاب د بلې خلک یې ټوکر خان مو تمام دی حسابه سیلاب وړی سیلاب وړی و ګرمسیر ته وړی غلي سرحد برګو خواته وړی وایم سیلاب وړی بیخي غرګو ته د ریګو څنګه تر بندي کمال خان یې راتېر کړی ایران ته نږدې و بالکل سیلاب ما خواته ځان مننه ښاغلی تورخان وایي زړونه ډک دي د غمو لکه انار د سرو دانو بس ژوندی اوسئ ښه شپه ولرئ په مخه مو ښه ارام عمل ژوندی اوسئ سرلوړي اوسئ چې څه نه لرئ خیر دی پروا نه کوي موږ به څه درته ووایو نو هغه پورته مې دوه بیتونه د ښاغلي توخې د بیتونو مطابق ښاغلي توختې مو ډالۍ کړله بیا هم درنو لیدونکو اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم عیسی صاحب ستړي مو شئ ښاغلی عادل ښه راغلاست خدای مو راوله خدای دې خوشحال راغله راوي عیسی صاحب نو څه مو راوړي دي پښتو ادبي دایرې ته له ټول نه مخکې تاسو ته درنو اورېدونکو ته د ادب منور فضل کوم یو سلام وړاندې کوم زړګیه وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو د لیدونکو په استازیتوب زه وعلیکم درته ووایم نور که څه لرئ چې درنو لیدونکو ته یې وړاندې کړې مننه عیسی صاحب یو څو ټپې لرم که ستاسو اجازه وي ارشاد یې په مینه یې اورو دا دوه ټپې دې تا ته ډالۍ وي عیسی صاحب دا یو اخري ټپی دی ثاقب صاحب ته ډالۍ وي بس ارشاد یې زه خو بیا واورم خدای دې وکړي چې ثاقب صاحب هم ټلویزیون ته ناست وي او ثاقب صاحب یې هم واوري مننه عیسی صاحب حلالول مې مناسب دی د زنې سرې راکوو نه مې خوړونه که دیدن کړې بیړه را وکړه روح مې روان دی سترګې تا ته غړومه واړه ځوانانو کې مې خوښ وې دا ستا مې خوښ وو دا ساده باده خویونه مننه عیسی صاحب اوس ښه شپه ته غواړو تاسو ته هم ښه شپه غواړم سرلوړي اوسئ ښاغلی عادل په مخه مو ښه الله مو مل ژوندي اوسئ نو درنو لیدونکو پرون هم چې یوه بېلګه پاته شوله پر همدې بېلګه غږېدو خو درنو لیدونکو تاسو ډېرې اړیکې وې د اړیکو او د وخت د کموالي له وجې مې ونه شو کړلی چې دغه دوه مې بېلګه درته وړاندې کړم بیا هم اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر عیسی صاحب جوړ یې د چشتن به یې مهرباني ده ښاغلی دا خوږ نوم دې اول راته واخله او پښتو ادبي دایرې ته څه راوړي دي فیض الله ورغوی د هلمند ولایت څخه تاسو په خدمت کې یم فیض الله خانه ښه راغلاست ارشاد یې څه مو راوړي دي پښتو ادبي دایرې ته اولین ځل مې دی چې زنګ درته والی دی دا د تاسو کیلم دی کمال کې نه لرو ښه نو بس هغه لیدونکي چې نن شپه څه لري هغوی ته ما یوه غزل راوړې ده د خپرونې په اوږدو کې به همدا غزل تاسو ته تکراروم تاسو ته دې لولم قربان څه مننه الله دې عزت کړه ښه شپه ولرئ په مخه مو ښه الله مو مل درنو لیدونکو بیا هم نن شپه د هغو لیدونکو دپاره کوم چا کوم ورور کوم څوک چې د ادبي دایرې مینهوال دي خو دوی له ځان سره څه نه لري هغوی ته بیا هم ما غزل راوړې ده زه به درته ووایم درنو لیدونکو تاسو ته اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم السلام علیکم شاه صاحب څنګه یې جوړ یې په خیر یې ښه راغلا ښاغلی باچا تاسو څه لرئ که نه لرئ
خو دا چې لرو یو احساسات بس ارشاد یې درملونکي وړاندې کړي. وایي چې علاج کولی نه شي د قسمت څوک پر د څه وایي و چاته نصیحت څوک هغه چارې چې موقوفې دي تقدیر دي کړی یې نه شي په محنت په مشقت څوک که نظر کوه قضا و هم رضا ته په هیچا باندې دې نه کړه ملامت څوک د مطلوب چې پا واړه هنر دی چې پوهېږي د حکماو د حکمت څوک هم په ځان د چاپېرزو دی باریسه که چې د خدای په کور کې نه لري قدرت څوک د ابلیس و ریاضت ته دې نظر که چې غرور که په طاعت د ریاضت څوک علت لاړ شي علت لاړ شي عادت نځي له سړي نه خدای دې نه کاندي په بده چار عادت څوک وایي زه رحمان د بېلتانه سیلی مې وړي که لاس راکاندي د خدای په محبت څوک مننه ښاغلی باچا ښه شپه بس ژوندی اوسې سرلوړی اوسې مننه ښه شپه ولرئ الله مو مل په مخه مو ښه ښاغلی باچا له هلمند څخه درلودونکو هر وخت له ښاغلي باچا څخه د رحمان بابا یوه غزل ورسره وي نو درلودونکو زموږ په هر کور کې باید د خوشحال بابا او رحمان بابا یو دیوان پروت وي نور که نه وي چې موږ د دوی اشعار مطالعه کړو ځکه دوی د ژوند خوشحال بابا د ژوند ټولې برخې هغه څه چې دي هغه یې کړي دي همداسې رحمان بابا درنودونکو بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم د چشتنبۍ مهرباني ده ښاغلې د خوږ نوم دې راته واخله ښاغلی افغان څه مو راوړي دي څه مو تیار کړي دي درنو لیدونکو ته پښتو ادبي دورې ته ارشاد دی د وطن د تېر مثال په وینه سور دی اجل نوی کال په وینه سور دی زه ستایلی د سپرلي رنګونه نه شم زما فکر زما خیال په وینه سور دی د کال تحفه راغلی نه ده هم تصویر هم یې رومال په وینه سور دی د حالاتو سترګې داسې قبله سرې دي منځ کې هر دیوال په وینه سور دی ژوندی اوسې ښاغلی سردار محمد ښه شپه ولرئ الله مو مل تر دې چې شپه مو سپاره اول ډالۍ یې کړه ډالۍ کولی سې ډالۍ کوونه انسان ته او ډالۍ دې یې په هلمند کې باچا ته او شېرګل اغا ته او جانګل ته مننه ښه شپه ولرئ ښاغلي پاچا خو همدا اوس اړیکه نیولې وه او دا نور دوه ورځې که چېرې دویم پښتو ټلویزیون ګوري نو دوی به هم خپله ډالۍ ترلاسه کړي السلام علیکم د زړه وکور ته مې دردونه بې اختیاره راسي لکه افغان مزدور چې هر ماښام له کاره راسي او بېګا مې خوب لیدو ملګرو چې توابر دې څه وي غازي لالی په سپین اسپور د جنګ له شا او نه دې پیدا کړې یو مسافر دی بل تنها دی په پردي وطن کې د بېوسۍ کټ ته جوهر غریب بې یاره راسي هسې بوس یو غزل درته ووایم که مې چېرې اړیکه پرې نه شوله بس ښاغلي جوهر ارشاد کول ورباندې وکړه هسې نه چې اړیکې دې پرې نه سي ځکه هغه به یوه څلوریزه درته ووایم وایي یو دوه بیتونه دي وایي مسافر